دومره ښکلي او دروند تعزیتي تقریب ګران مشر آصف هوتک صاحب، زموږ ګران مشر د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزي رهنما برات الله بابر صاحب، زموږ د پېښور نه راغلي مېلمانه ډېر ګران دانش افريدي اختر علي شاه صاحب او له دوی سره راغلي ملګري، ټولو ته اسلام آباد ته په راتګ او دلته راغونډ شوي ټولو ملګرو ته هرکلی وایم. ګرانو ملګرو، یقینا چې دا دواړه مشران زموږ داسې تېر شوي دي چې دوی خپل ټول ژوند د دې وطن د دې قام او د دې خاورې دپاره وقف کړی او د دې وطن د ځپلي ولس دپاره ډېر لوی خدمات دي. یقینا زما خو د لطیف لالا سره چونکې زموږ په هغه وخت کې وضعیتي تړون داسې و د ډي سي اف د وختونه خټک صاحب دیول بهر و بیا راغل، خو ما ته په دې لنډ وخت کې بیا یو ډېره ښه موقع په لاس راغله. کمشر الله دې له وبخښي، دې خو مو پېښور ته راتله د پیسو پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن طالب علمانو. نو هغه وخت داسې و چې ضیاءالحق ماشاءالله وه، خو د دغې باوجود هم ډېرې ښې ناستې کېدې، ډېر ښه بحثونه به کېدل، مباحثې به کېدې. اوس موږ د بدبختۍ نه یو داسې ماحول ته راغلي یو چې هغه بحث ته منځ تللی، نو یادونه ډېر زیات دي، خو زه لږ را مختصر کوم. ما ته په دې کې بیا یو ډېره ښه موقع په لاس راغله د دواړو سره د یو ځای کار کولو. لطیف لالا د قومي اسمبلۍ ممبر و او کمشا لالا سینیټر و. دلته موږ د دې ځای داسې یو سوچ را پیدا شو د مشرانو او په هغې کې خاص کر زه به دا ووایم چې دا دواړه مشران اجمل بابا او محمود خان، نو زه خو کشر وم، په ناستې به یو ځای کېدې، نو داسې د پاکستان کې د موجوده د ځپلي قومونو یا موږ له هغه ټایم کې بیا اونم نوم کېښود افریست نیشنل موومنټ، نو هغې کې ما ته او کمشا لالا ته دا یو کار حواله شه د شروع نه چې تاسو به د دې نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوئ او د دوی سره میټینګ تاریخونه او ځایونه مقررول. نو دا اول کې خو داسې اثار غوندې کار ښکارېدو، خو چې مونږ بیا دا کار شروع کړو نو دا ډېر زیات ګران کار او د ټولو نه زیات مشکل پکې مونږ ته چې ما ته رایادېږي، نو اول دا بلوچ کانفرنس چې و دوی یو بل سره باور صاحب بیخي ناستې ته مونږ تیار چې منګل صاحب له به لاړو، اختر مو پلار یې ژوندی و هغه وخت کې، نو دوی به خبره به وکړه خو چې بیا به خبره دې له راغله چې هغې بلوچ صاحب دې وي او بوفتي صاحب دې پارټي نه وي، نور به نو دوی به ډېر داسې بهرحال دغه شان چې یو واقع راته پکې د سندیانو رایادېږي چې مونږ مقتدر بټو صاحب سره خبره وکړه، نو هغه خو بیخي هغه کنفډریشن راواغسته چې بس دا اعلان کړي او په دې باندې به خبره شروع کړو، د بل څه ضرورت نشته. بهرحال ډېر اوږد پاس نه پس هغه بیا رضا شو چې راځم به د اجلاس ته، چې بیا خبره دې له راغله چې دې کې خو به سیدجو صاحب هم راځي، چې یو سعید صاحب دې پارټي به هم راځي او پاکستان پیپلز پارټي به هم راځي، ځکه چې هغې هم خپل نماینده مقرر کړی و نثار کړو. نو بیا ډېر ساعت په دې بحث کېدو چې لکه دا به څه سټیټس کوي د چا په کوم حیثیت. نو اکرم شاه وویل چې موږ دا کار شروع کړو، نو ما ته ویل چې یو کار به کوو چې خبرې به له ټولو اورو او بل ته چې لړ شو نو هغه ته به ښې خبرې کوو چې چا ښې خبرې کړي پکې، خو که د یو بل خلاف چا بدې خبرې کړي نو په هغې باندې به خاموش پاتې کېږي. موږ په 3 میاشتې کې دغه سلسله ډېر په ښه طریقه وچلوله. موږ ته اساني دا وه چې چونکې لاجس کې د کمشا لالا کمره هم وه، د لطیف لالا هم وه، د اجمل بابا هم وه، د محمود خان هم وه، منګل صاحب دې پکې بیا موږ سره ډېر کوآپریشن کړی و، بلکې د هغې بېزنجو صاحب دي دا نو بیا هغې موږ سره په دې کې ډېر لوی کومک به کوو د اونم په جوړېدو او موږ په کې کامیاب شو. موږ دلته کې په اسلام آباد کې 2 ورځې په اسلام آباد هوټل کې د هغې سیمینار ارینج کړو او ډېر په کامیابۍ سره موږ اوس هم دا خبره کوله او بیا چې دا 13 ترمیم کله پاس شو نو یقین وکړئ چې ما ته د بلیجو صاحب هغه لیکلي ډرافټ را یادېدو، هغه ډېر سخت و په دې معاملات کې، ما خو دونه مخکې نه و لیدلی، خو چې هغه ډرافټ یې کله مونږ کوو نو د لطیف لالا نه هغه کاغذ راواغسته او ډډې ته کېناستو چې نه دا زه به خپله لیکم،
بیا دلته بچا دومره اعتبار نه و. موږ د پارې ته لاړو او ما ته وی چې فرست ایډ په دغه چې نور کسانو به چې زه به د ډیټیشن ورکوم او دی ویټ کوي دا په سرکاري ټایپس باندې ټایپ کوم کنه دا چې خلک بهر هغه ډېر ښه ډیکلیریشن جوړ شو د پاکستان د ټولو قومونو نمائندګي وکړي د پاکستان د ټولو محکومو قومونو د مسلو ذکر وکړي د هغې د حل پکې خبرې وي او بیا د هغې پټه کې دوه پروګرامونه هغه په وخت کې اونو چلېدی شو خو زه نن دا په دعوه سره وایم چې هغه اتحاد هغسې هغه د پاکستان د محکومو قومونو دغه اتحاد قایم پاتې وي نو یقینا چې موږ به دې ډېر څه حاصل کړي او نن بیا هم چې د حالاتو ته د واقعاتو ته ګورو نو موږ ته دلته بیا هم د دغه شان د یو اتحاد ضرورت دی د یووالي ضرورت دی د یو بل سره د ناستې ضرورت دی کوم چې د دې دواړو مشرانو افکارو چې د یووالي خبره به یې کوله د خلکو د راغونډېدو خبره به یې کوله د خلکو د مسلو د حل خبره به یې کوله نو نن موږ له هم یووالي بیا دغه شان کوشش پکار دی چې موږ په پاکستان کې دننه دغه شان یو ماحول را پیدا کړو ځکه چې دا ملک زموږ ملک دی خو دلته د بدبختۍ نه د دې ملک آیین لیکلی خو شته خو په عمل کې نشته نو موږ له اوس خاص کر چې زموږ ضرورت دی د پنجاب خو ضرورت نشته نو هغه خو چې څه دي نو بس هغه وایي چې دغسې ټیک ده اوس زما په خیال زه نن په دې دومره اهم موقع چې ډېر درانه قدرمن مشران او پوهان تاسو ناست یې یقینا چې موږ په دې د نوي سر نه سوچ وکړو چې موږ په داسې یو بې آیینه ماحول کې اوسو موږ له د نوي سر نه د خپلو مسلو د خپلو قامي شخړو او په پاکستان کې مشته د نورو قومونو سره هم ناسته پکار ده څنګه چې موږ په پونم کې کړې وه او په هغې کې موږ ډېر ښه کامیابۍ حاصل کړې وې نو زما دا امید دی چې که موږ بیا داسې یو وارې کوشش وکړو نو د دې مشرانو دغه ارمانونه د دې دغه ارزوګانې موږ پوره کولی شو انشاءالله دا زموږ او ستاسو ټول شریک مشران زه اکثر خبره کوم چې زموږ دپاره د خاص کر پښتنو دپاره د جنورۍ او د فروری میاشت ډېره درنه ده په دې کې زموږ ډېر درانه مشران یعنې تاسو وګورئ باچا خان بابا کلیزم په دې میاشت کې ده د ولي خان بابا کلیزم په دې میاشت کې ده د کمشا لالا کلیزم په دې میاشت کې ده د لطیف لالا کلیزم په دې میاشت کې ده د ګران محترم اجمل بابا کلیزم سبا په 9 فروری ده نو بیا هم دا زموږ دپاره یو خوشبختي ده او یو خوشحالي ده چې موږ د دغې مشرانو په یاد کې راغونډ شوي یو او هغه مشران ستایو دغه د ژوندي قامونو د ژوندي تنظیمونو لار وي د هغې حق وي چې خپل اتلان یاد کړي خپل مشران یاد کړي انشاءالله زه د خپل طرفه ستاسو د دې منتظمینو د انډیم د ټولو ملګرو مشرانو کشرانو ډېر زیات مشکور یم انشاءالله چې دلته اسلام آباد کې کوم پروګرام وي سره په شریکه به دغه خپل جدوجهد دغه خپل قامي چې څه شخړې دي د دې د حل لپاره به په شریکه سره کوشش کوو تاسو یو وار بیا ډېره زیاته مننه په دې امید په دې تمه چې موږ به دا خپل قامي جدوجهد په مخ کې بوځو ډېره مننه